الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قال موسى أو هركلتي موسى عليه الصلاة والسلام لقومه قوم خبلتا يا قومي اے قوما انکم ظلمتم بشک تاسو ظلم کړی دی انفسکم پزانونو خپلو بانی باتخاذکم العجل پنیولو د سخی سره د پاره د عبادت فتوبو فاستوبو باسی الى بارئکم خپل خالق تا فقتلوا انفسکم پس قتل کئی زانون خپل ذالکم خیر لکم دا خبر بهتر دستاسو دا پارا عند بارئکم فنز دا خالق ستاسو فتاب علیکم فاستوبو باسی انه بشک هغا اللہ چه دے هو التواب الرحیم هغا دیر زیاد توبه قبلون کے و ہمیشہ رحم کون کے دے. وصل اللہ رب العالمین د دوی د عفو تذکره وکړه وسی تفصیل بیانای چې کله د دې تفصیل لاو چې موسی علیه السلام را واپس شو په دوی باندې غصه وکړه او دوی ته ترغیب ورکړه او دوی د خپل ګنا نه شرمنده شو. نو دوی خو شرمنده شو ځکه شرک کړي او د ایمان نه بعد شرک چې دی نو دا خو ارتداد دی او د ایمان نه وتل دی. نو د ایمان نه وتل او مرتد کېدل چې دی نو د دې سزا قتل له. نو دوی بیا موسی علیه السلام نه ځان پوهی چې وسه وکړو. الله رب العالمین دلته کې نعمت ذکر کوي د هغې تفصیل هم ذکر کوي. موسی علیه السلام دوی ته وویل چې الله ته توبه وباسئ او ځانونه قتل کوي. اوس په دې کې څو تفسیر دي. یو تفسیر په دې کې دا دی چې د دې توبه دوه جزونه وو. یو جز توبه ایستلو لکه مونږ چې به خوله توبه وباسو او دویم جز د هغې دا و چې ځانونه قتلولو. یا دویمه خبره دادا چې دا توبه چې ده نو دلته دا فتوبو چې دی نو د توبې نه مراد اراده د توبې ده او قتل چې دی نو دا حقیقت د توبې دی چې یعنی حقیقي توبه دادا چې ځانونه قتل کوي د ځانونو قتل ته تیار شي. نو دا توبو چې دی دا توبه څه شی شوله دا اراده شوله او دریم چې دی نو هغه قتل چې دی نو هغه حقیقی توبه شوله چې حقیقی توبه دا ده چې سړی ځان قتل کړي د الله رب العالمین د پاره ځکه د الله حکم ورته شوی دی. دریمه خبره په دې کې دا ده چې الله رب العالمین ورته ووایي چې تاسو شروع وکئ او یو بل قتل کوي. د دې علاج دا دی چې یو بل قتل شروع کوي. نو دوی د یو بل پسې چړې راواغېستلې او د یو بل قتل چې دی نو هغه یې شروع کړلو او د یو بل قتل چې شروع کو نو په دې کې یو رای دا هم دی د بعضې مفسرینو چې دوی یو بل قتل کړی نه دی. یو بل قتل کړی نه دی خو بس الله رب العالمین ورته معافي وکړله او نیتونو ته یې وله وکتل چې اوس یې نیت خالص دی. خو دا رای داسې بهتر رای نه دی. د قرآن کریم نه هم چې معلومیږي نو قتل شوی دی. خو په دې کې دا معلومیږي چې الله ورته حکم وکړو نو دوی چړې راواغېستلې او قتل یې شروع کړو. د یو بل وجل چې دی نو هغه یې شروع کړله. موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ناست دي. دوی یو بل قتلولو نو هغوی الله رب العالمین ته دعاګانې کولې چې الله که داسې دا قتل جاري خو د بني اسرائیل به ختم شي. نو دوی وایي الله رب العالمین دعا قبوله کړله. اوس په دې کې یو خبره دا کېږي دا تفصیل دی خو دا بعضې تفصیل چې نو په دې کې چې صحیح حدیث نه نو هسې په تاریخ کې ویلی کېږي خو لکه دا داسې یقیني نه نو د دې باندې هم داسې صحیح حدیث پې نه دی موجود. خو دا وایي چې د دوی تعداد د قتل او 1,000 کسانو ته رسېدلی و. الله رب العالمین د هغې نه بعد د معافۍ حکم وکړو. موسی علیه السلام ته یې وویل چې دوی ودروه ما وله توبه قبوله کړه. نو یا 1,000 یا کم خو چې څومره قتل شوي دي نو د هغوی الله رب العالمین ګناه ماف کو. کم چې قتل شو ګناه ماف شو الله رب العالمین ته صفا لړل او کم چې پاتې شو نو الله رب العالمین توبه قبوله کړل. نو یعنی دواړه د الله رب العالمین په طاعت کې پاتې شوله. بل ځای کې داسې وایي چې یو بل قتل کوي. قرآن کریم کې بیا وایي خو په دې کې یو قول دا دی چې په دې کې مونږ ویلو چې د موسی علیه السلام نسب
د یعقوب علیه السلام په الواد کې لاوه ترسي، لاوه ابن یعقوب علیه السلام. نو دا د مور نسب هم دقه یو ترسي او د پلار نسب هم لاوه ابن یعقوب علیه السلام ته. نو وایي چې د لاوه ابن یعقوب علیه السلام دا کم الواد چې دی نو دوی شرک نو کړی، دوی شرک نو کړی. نو الله رب العالمین دوی ته حکم وکړو چې تاسو دا نور خلکو دا قتل شروع کوي. او دا خبره ډیره راجحه هم ده، ځکه چې خلک موحد او صفا او د شرک نه هغوی ته الله حکم وکړو چې تاسو یې قتل شروع کوي. نو هغوی قتل شروع کو، څه کسان ته قتل شو چې تعداد معلوم نه دی صحیح. نو الله رب العالمین بیا ایسته کې توبه ده دوی قبول کړل. نو کم چې قتل شول نو هغوی ته هلته فایده میلاو شول، او کم چې پاتې شول د هغوی توبه قبول شول او هغه د الله رب العالمین په طاعت کې پاتې شول. نو اذ قال موسی لقومه، هر کله چې وی موسی علیه السلام قوم خپل ته یا قومي، دا یا قومي چې دی نو دا داسې خطاب دی چې په دې کې هغه شفقت دی د خپل قوم، هغه مینه او د هغوی هغه یووالی. لکه سړی چې خپل بچي ته اواز کوي د بچي په نوم یا پښتو کې مونږ وایو یا بچوړیا یا داسې غونته کې یزویه. نو یا قوم چې دی نو دا د مینې هغه خطاب دی، او په کار دا ده چې دعوت کې نرمي وکړي شي او په نرمو الفاظو سره. اوس که دوی ته ووایي چې یا ګناهګار یا مشرکین نو دا خبره ټیک نه وه، ځکه چې شرک یې کړی خو داسې په کار نه ده. نو یا قومي د پیغمبرانو انداز دقه و. نو دوی هغه خپل قوم ته آواز وکړو انکم ظلمتم انفسکم، بېشکه تاسو ظلم کړی په ځانونو خپلو باندې، په ځانونو خپلو باندې ظلم کړی. یعنی دا شرک کول، دا ګناهونه کول، دا ظلم چې دی دا په خپلو ځانونو باندې دی. او ظلم څه ته وایي؟ د حد نه تیرېدلو ته، چې د حد نه تاسو تیر شوي. باتخاذکم العجل، په نیولو د سخي سره، چې تاسو سخی ونیو. دلته کې مفعول ثانی چې هغه الوهیت دی، نو هغه چې دی نو د دې ځای نه محذوب دی. نو باتخاذکم العجل چې تاسو سخی ونیو په عبادت سره. لکه اوس څوک وایي چې دوی خو به دې تاو راتاو ګرځېدله. لکه دا ډېر خلک چې په شرک کې مبتلی، نو د شرک د پاره بهانې کوي، وایي زه چې د قبر له ځمه نو زه د قبر له ولې ځمه، دا خو ځکه ځمه چې نیک سړی دی، دا ولی الله دی، داسې دی داسې دی. نو زه له دې له ځمه چې زه ورته یم چې ماله دعا وکړه داسې قسمه. څوک وایي نه دا خو الله برخه دار کړي دی، الله وله برخه ورکړې ده، او الله وایي ما نه ده ورکړې، دوی وایي ورکړې ده الله وله. او څوک چې کم دی د هغې دپاره څه کوي؟ بله یوه طریقه مړه مونږ څه عبادت خو نه کوو، سجده خو ورته نه لګوو، مونږ خو داسې کوو. نو باتخاذکم العجله دلته کې سخی په څه سره؟ په عبادت سره ونیو. نو عبادت یې څه هلته کې ډول سورنی غږوله. لکه ډېر خلک د دې باباګانو عبادت کوي، او د باباګانو په عبادت کې وسم د دغې خلکو په لار رواني. لکه هلته قوالی کوي، ډول سورنی راوړي، رباب یې راوړي، دا څیزونه غږوي. نو دا څیزونه چې غږوي تاسو خو به لیدلي که نه، اورېدلې خو به مې که نه. نو دا عبادت ګڼي، وایي مړه دا خو قوالي ده. نو لکه دا قوالي پکې څه شی دی؟ سندرو له به هم قوالي نوم کېدو که نه، نوم چې دې وله کېښودو کم وله ږدې جو حقه شی دی. نو هغې ته وسم دا د هغې خلکو هغه الواد او هغه سر پکې، نو دا قوالي ده. نو دلته خیر دی که نه، اوس خو قصه بل شان ده. نو باتخاذکم العجله، په نیولو د سخي سره، چې د سخی په څه باندې ونیولی شو؟ د عبادت دپاره ونیوی شو. که تو ورته ډول وهې او که تو هر څه وې، خو تا ورته د الوهیت حیثیت ورکړی دی، او داسې دې ویلې چې په دې کې اصل کې د الله روح چې دی نو هغه حلول کړی دی او دې ته راغلی دی. نو فتوبو الی بارئکم، پس توبه وکئ خپل خالق ته. بارئکم هغې خالق ته وایي چې هغه پیدایش یې کړي، خو پیدایش په داسې طریقې سره کړي چې هر چاله جدا جدا شکل ورکړی دی، جدا صفات ورکړي دي، جدا اخلاق ورکړي دي، او اندامونه چې دی نو دی په مناسب طریقې سره ورکړي دي. اوس که دا پوزه ډېره اوږده وي دا به څونه بدې ښکارېدی، که دا پوزه په دې مخ باندې نه وي دا به څونه بدې ښکارېدی، که د انسان بې غوږونو وي دا به څونه بدې ښکارېدی، که دا سترګه یو بره په تندي کې وي یو په دې زنه کې وي دا به څونه بدې ښکارېدلی. دې ته هم خیال دی. نو بارئکم معنی چې دی دا هم ده چې هر چاله جدا جدا اخلاق ورکړي، جدا جدا شکل ورکړي، جدا صفات ورکړي دي، او اندامونه په داسې طریقې سره پیدا کړي چې هغه مناسب پیدا کړي او ښایسته او په خوند. نو بارئکم زر که دلته کې راوړو چې مراد دې دا دی چې ګوره الله رب العالمین تاسو له دومره ښکلی شکل درکړی، دونه ښکلې صفات یې درکړي دي، او هغه ښایسته شکل او هغه ښایسته صفات ته راغلی، او ته ځې د یو بد شکل او د قمقل زناور عبادت کې،
یعنی سخی دا خو په قمقلتوب مشهور دی په زناورو کې. نو د قمقل او د بدشکله زناور چې دی نو تر پاسې او د هغې عبادت شروع کې هانلان کې الله رب العالمین په تا باندې دومره رحم کړی دی چې دومره په ښایسته طریقې سره پیدا کړی یې. نو فقتلوا انفسکم خپل ځانونه قتل کوي. اوس دا ځانونو قتل څه شی دی؟ نو په دې کې خو یوه خبره دا ذکر شول چې دا خو ارتداد او دین پرېښودو که نه چې مسلمان په شرک کې مبتلا شي. نو مشرک سړی چې دی دا څه دا خو د دین نه بهر شي. نو د ارتداد زمونږ په مذهب کې په اسلام کې هم دا دی چې د دې مرتد سړی چې دله به دعوت ورکړی کېږي او که دعوت نه وي نو دا به قتلیږي. خو اوس دا ارتداد څه شی دی؟ نو دا د چا په مرضی باندې نه ده چې یو سړی مرتد کړي بلکې دی له شرعي قوانین چې دی نو هغه مقرر دي چې سړی دین پرېږدي د الله رسول خبرې چې دی نو هغه پرېږدي او د خپل دین نه وګرځي نو دا سړی مرتد دی. نور تفصیل بیا کتابونو کې شته دی. نو فقتلوا انفسکم یا چې کم دی نو دا قتل زمونږ په اسلام کې هم شته دی. اوس کم ځای کې شته دی چا قتل عمد وکړو قصدن بل یو مسلمان قتل کو نو چې د قتل کو نو د دې په بدل کې به دې څه کېږي؟ دی به قتلولی شي. یا یو سړی واده کړی دی او د زنا وکړل سره د واده نه سړی دی یا ښځه نو دوی له به رجمیږي به دا به په کڼو باندې ایشتلی کېږي او په دغې طریقې سره به دا قتلیږي. نو فقتلوا انفسکم د دوی دپاره د توبې شرط دا ولګېدو چې توبې ته به تیارېږي خو سره د دې چې ځان به قتلې. نو ذلکم خیر لکم عند بارئکم دا خبره غوره ده ستاسو دپاره عند بارئکم په نیز د خالق ستاسو. نو داسې ولې ووی چې عند بارئکم ستاسو په نیز نه بلکې د خالق په نیز. نو مراد دا دی چې کله کله په دې سزاګانو کې چې دا سزاګانې شرعي ورکړې کېږي لکه اوس غلغلا وکړه او لاس دې پرې کېږي یا دغه شان نورې سزاګانې نو دې سزا ته څوک تیاري؟ نو قتل خو ډېر لوی کار دی. قتل ته خو انسان تیار نه خو چې ځان تیاری نو د الله د یری نه ځان تیاری او ځان په خپله پیش کوي چې دا ګناه رانه شوی دی او چې په دنیا کې ما ته سزا میلاو شي او زه الله رب العالمین ته صفا لاړ شم. نو الله ولا ترغیب ورکوي دې خبرې ته چې دې ته تیار شي. نو دا ورته وایي چې عند بارئکم که دا خبره تاسو ته ګرانه ده تاسو ته مشکله ده په زړه کې مشکله راځي خو د الله رب العالمین په نسبت باندې دا ښه خبره ده. نو چې د الله په نسبت باندې دا غوره ده او ښه خبره ده نو ستاسو دپاره به پکې پیدي او پیدا به دی چې د دنیا نه صفا لاړئ او په آخر کې چې دی نو تا ته جنتونه میلاو شو بهتري درته میلاو شوه. نو د دنیا نه هسې هم یو ځل تللی نو چې تللی دی خو بس د الله د حکم د وجې نه قتل ته ځان پیش کا. او دا څومره سزاګانې چې دی په دې کې د مجرم هم خیر دی چې چا نه جرم شوي یا د دنیا نه صفا لاړ شي او د عامې دنیا پکې هم خیر دی چې مجرم ته شرعي سزا میلاو شي. فتاب علیکم نو فس مهرباني وکړله الله رب العالمین په تاسو باندې په توبه قبلولو سره. بني اسرائیلو ته اوس وایي چې دا د الله رب العالمین مهرباني وه. نو دلته مهرباني څه شی دی؟ یو سوال داسې هم واقع کېږي چې الله خو ووایي دلته د تفسیر کې مونږ ووایو چې ځانونه قتل کوي او څه کسان قتل هم شو نو څنګه مهرباني پې وشو؟ نو مهرباني دا وه چې دا ګناه خو دوی ډېرو خلکو کړی که نه خو الله رب العالمین هغه ټول چې دی نو هغه قتل نه کړله سره د دغې لوی ګناه نه بیا هم الله رب العالمین دوی ته عفو وکړه او دوی ژوندي پرېښودله. نو دوی له دا ترغیب ورکوي چې ګوره د دومره لوی ګناه باوجود ما ستا پلار نیکه او ستاسو مشران چې دي هغه معاف کړي دي نو تاسو راشئ او توبه وکئ. انه هو التواب الرحیم بېشک الله رب العالمین ډېر توبه قبلونکی او رحیم دی. نو اوس په دې کې بیا ترغیب ورکوي د یهودو ده چې تاسو په کم شرک کې او په کم بدعاتو کې او د دین نه په وتلو کې د الله رب العالمین د غضب سره مخامخ شوي نو راځئ توبه وباسئ ځکه چې رحیم لفظ یې پسې راوړو. الله رب العالمین همیشه توبه قبلونکی داسې نه ده چې پلار نیکه یې دله قبول کړې ده او تاله یې نه قبلوي تاله یې هم قبلوي راځه نن واپس شه اوس د ټیم دی را واپس شه. نو الله رب العالمین تواب الرحیم دی اوس بدله توبه قبوله کړي. الله دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي.